افغانستان مرستیال لومړي وزیر مولا برادر اخوند د قزاقستان ځانګړي استازي سره کتلي. د افغانستان مرستیال لومړي وزیر مولا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي ټالګارډ کلیوف او په افغانستان کې د یاد هیواد له سفیر یرزان کاروخانوف سره کتلي دي. د باختر خبري اژانس د خبر لمخې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت په مشرۍ د افغان سرپرست حکومت او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. تېره ورځ هم د افغانستان لومړي وزیر د دوهم مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی ګاونډي هیواد ازبکستان ته په یو ورځني سفر تللی و او هلته یې له ازبک چارواکو سره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې وې. کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.